د ننګرهار والي حیات الله حیات په مشرۍ د لړم په لومړۍ نیټه ماښام ناوخته جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د پاکستان کونسلګرۍ د ویزو اړوند ستونزې د حل په موخه د بهرنیو چارو ادارې، کشفي او امنیتي ارګانونو، مدني فعالانو او یو شمېر نورو ترمنځ ګډه مشورتي ناسته وشوه. د دې ولایت والي حیات الله حیات د هوکړې له مخې باید پاکستان کونسلګرۍ د ورځې په 7 کړکیو کې 1800 پورې مراجعینو ته ویزې ورکړي، خو د 4 کړکیو په پرانیستو سره یوازې 800 کسانو ته ویزې ورکوي. په داسې حال کې چې په وروستیو کې هره ورځ د مراجعینو شمېر تر 8000 پورې رسیږي. هغه زیاته کړه د ګڼ شمېر امنیتي ارګانونو ترڅنګ د ولایت مقام سلاکار اکبر شیر په مشرۍ 6 کسیزه ډله د نظم لپاره ګمارلې، خو د ورځې 8000 په شاوخوا کې د مراجعینو شتون له امله په ښه توګه د نظم برابرولو بریالي نشول. د دې ناستې په ترڅ کې د مسؤلینو او مدني فعالانو ترمنځ د بحثونو وروسته بهرنیو چارو ریاست ته دنده ورکړل شوه ترڅو کونسلګرۍ سره د خبرو اترو له لارې د هوکړې له مخې د ویزو د ورکړې په شمېر کې زیاتوالی رامنځته کولو او خصوصي شرکت ته د ویزو د ورکړې د انتقال په اړه پاکستان کونسلګرۍ سره وروستۍ خبرې اترې ترسره کړي. همداراز د ریاست سرپرست د یو شمېر نورو دندو د سپارلو ترڅنګ د پاکستان کونسلګرۍ مسؤلینو سره به بحث وکړي او د دې مشورتي ناستې په ترڅ کې پر یو شمېر نورو حل لارو هم خبرې اترې وشوې.